السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې تاسو به ټول راته روغ او جوړ یاست. ملګرو، په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې دغه د کمپیوټر موس استعمال کړئ. یعنې دوستانو، دغه نشان تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې استعمال کړئ. نو دا په اکثر موبایلو کې د ځانه نه وي، نو مانند داسې یو برنامه یعنې اپلیکیشن درته راوړی دی چې په هر موبایل کې تاسو کولی شئ چې دغه موس استعمال کړئ. یعنې دوستانو، دغه خلک ډېره پیدا جنې اخیستی چې دی ټکنیکل ویډیو جوړوي، یعنې د موبایل د سکرین نه چې کوم ویډیو جوړوي. نو اوس ته ګوره دوستانو، په دې چې داسې ګوته ونیسئ، دغه په هغه ځای باندې هغه رنګ هم راګرځوي. نو بغیر برنامې دا په خپله په ده کې دا سیسټم شته. نو دوستانو، نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. تاسو زموږ آنلاین پښتو چینل نه سبسکرایب کړئ، نو دا ویډیو کې دا سبسکرایب بټن پر وهئ، بیا به د غنټې نشان کلیک وکړئ، بیا به آل بهن په تمام باندې کلیک وکړئ. دغه ویډیو ته لایک ورکړئ، تاسو زموږ سره به دا چینل کې ملګري شئ چې کله مونږ ویډیو اپلوډ کوو هغه به ټول د مخې تاسو پورې ورسېږي. دوستانو، د دغه اپلیکیشن لینک چې دی د ویډیو په ډسکرپشن کې پروت دی، تاسو کولی شئ چې د هغه ځای سره ډاونلوډ کړئ. ویډیو ډسکرپشن کې تاسو ته نه معلومیږي دا کوم ویډیو چې تاسو ګورئ، دغه ښکته وګورئ، نو دلته هغه لیکایي چې ورته شوی ده، کوم ټایټل چې ورته وایي، په هغه کلیک وکړئ، نو ښکته به ډسکرپشن تاسو ته خلاص شي. هغه کې به ګوره لیکایانې وي، په لیکایي کې به دلته به لیکلي وي اپلیکیشن لینک، نو تاسو به په هغه لینک کلیک وکړئ، تاسو به ولاړ شئ پلی سټور ته، دغه ځای به را ډاونلوډ کړئ. نو دغه اپلیکیشن دی، دا به چې کله تاسو انسټال کړو، اوس دغه اپشن به تاسو آن کړئ. دا چې مو کله آن کړو، دلته به په دې کلیک وکړئ. ښه، کله چې په دې کلیک کړو، دا اپشن ته به اجازت ورکړئ. اکثره ملګرو ته دغه مشکل وي چې دلته اجازت نه اخلي، نو هغه دلته په دغه سیټینګ کې دې ته اجازت ورکړئ. دا سکرین ویډیو شروع ده، اجازت نه اخلي، تاسو ته راوړي، بیا به دغه وینو. دوستانو، اوس زموږ سره څنګه شو، دغه اپشن آن شو، اوس دغه موس چې دی هغه آن شو. نو زه راځم په دغه ځای ګوته ایږدم، خو هغه به هلته هغه موس کار کوي. که زه هر ځای پر وهم، خو هغه موس څخه به کار اخلي، یعنې دغه نښانه زه کلیک به دا ځای کوم، کار به هغه ځای کوي. نو راځو په دې کې نور سیټینګونه هم درښایم. نو په دې درېو ځایو کې تاسو رنګ بدلولی شئ. ګوره، اول تور رنګ دی، دلته سپین رنګ دی. ښه، دلته بیا سور رنګ دی. سور رنګ د دې لپاره دی چې کله تاسو په دې باندې دغسې یو ګړۍ ګوته ونیسئ، نو دا به تاسو ته دغسې صفحه خلاصه کړي. وینئ دوستانو، دغه پر هر ځای چې بیا دغسې نښان راګرځوئ، دا وینئ دوستانو، په موبایل کې تاسو په هر ځای باندې داسې سور نښان راګرځولی. ښه، اوس چې هر ځای اپ کوئ یا آن کوئ، زه دا د ترې ډر باندې کلیک کوم، دا وینئ، بیا به هغه بل ته پر ونیسئ، په دې به کلیک وکړئ. ښه، هغه یې راواړوئ. نو د دې رنګ هم تاسو دلته ور بدلولی شئ. او که بیا چیرې تاسو وایاست چې خالي موس پاته شي، دغه اپشن یې نه وي، نو بیا به راسئ، په دې به کلیک وکړئ. ښه، کله چې په دې کلیک وکړئ، بیا به دغه اپشن څنګه کې دا به آپ کوي. ښه، دا اپشن خو اوس آن دی، دا به څنګه کې دا به آپ کړي. ښه، اوس به زموږ سره دا څنګه شي، دا به ختم شي. نو دا بل اپشن به تاسو ته درکړی دی، هغه به هم پر ووهئ، دا به ختم شي. ښه، اوس زه راځم دغه موس په ګوتې په ذریعه هر ځای زه وړی شم. او که بیا چېرې تاسو غواړئ چې پر هر ځای باندې نښان وګرځوئ، په دې به راګرځي. اوس خو دا ډېر کوچنی شو، دا به کلاو کوئ، دلته به د دې ریټینګ چې دی هغه ور زیات کړي. ښه، نو زه راځم دې باندې ګوته نیسم چې دا څومره شوله. ښه دوستانو، دا وینئ، اوس پر هر ځای چې نښان راګرځي، سړی به پوهېږي. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې موس اپشن کلاو کړئ. نو دلته تاسو نور سیټینګونه هم پکښې کولی شئ. که غواړئ بېرته هغه اپشن ور آن کړئ، بیا په دې کلیک کوئ، نو دلته به تاسو سره هغه اپشن څنګه کېږي، آن کېږي. ښه، نو ډېر اسانه طریقه ده. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شوې، ویډیو د ملګرو سره خامخا لینک یې شیر کړئ، نور ملګرو ته لینک واستوئ، تر څو هغه هم د دې څخه فایده واخلي. نو که تر اوسه پورې زموږ په چینل کې نوي یاست، آنلاین پښتو خامخا در سره سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو در تاسو پورې په ټیم در ورسېږي. نننۍ ویډیو دومره هم پوره وه، نو که ستاسو دومره هم خوښه شوي، نو دواړه لاسونه به داسې کوئ او دومره سوک به دې جوړ کړئ، او د لایک دا بټن به پې د دومره زور سره دباو کوئ چې صرف دا ویډیو پې لایک شي.